تاسو صبح قدرمن لیدونکو سلام. د دې مهال د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست. په سر کې د خبرونو سرټکي. د طالبانو نوې کړنلارې ته دوامداره غبرګونونه. د بشري حقوقو څارونکي وایي چې دا د ښځو پر شخصیت او خپلواکۍ برید دی. په واشنګټن کې د هاټسن څېړنیز انسټیټیوټ غونډه. احمد مسعود د طالبانو مخالفو جبهو پر وړاندې د نړیوالې ټولنې پر سیاستونو نیوکه وکړه. د پاکستاني طالبانو بریدونه. شهباز شریف وایي چې دا بریدونه له افغانستانه تنظیمېږي. او امریکا په پاکستان کې د ایران پیسې کنګل کوي. بشپړ خبرونه. د بشري حقوقو د څار بنسټ د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر کړنلارې د تصویب په غبرګون کې وایي چې دا فرمان د ښځو پر شخصیت او خپلواکۍ برید دی. دغه سازمان د سې شنبې ورځ په یو راپور کې زیاته کړې چې د دغې ډلې دا اقدام له ټولنې څخه د ښځو په لرې کولو کې مرسته کوي. د بشري حقوقو د څار بنسټ همداراز ټینګار کړی چې د طالبانو دا اقدام له جنسیتي پلوه ښځې ځپي او په وینا یې دوی ته زیان رسوي. څو ورځې وړاندې د طالبانو غایب مشر هبت الله اخندزاده د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون توشیح کړ او په رسمي جریده کې خپور شو. د دغه قانون توشیح کېدو ته پراخ کورني او نړیوال غبرګونونه ښودل شوي دي. طالبانو د خپل قانون په اړه د نړیوالو غبرګونونه ګستاخي بللې ده. د افغانستان د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود وایي چې دغه جبهه د نړیوالې ټولنې لخوا یوازې پرېښودل شوې ده. مسعود چې د سې شنبې ورځ په واشنګټن کې د هاټسن څېړنیز انسټیټیوټ په آنلاین غونډه کې خبرې کولې، له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې پر چلند نیوکه وکړه. او ویل چې هېوادونو په تېرو 3 کلونو کې له دې ډلې سره بې له کوم شرطه جوړجاړی کړی دی. د مسعود په وینا که څه هم د ده په مشرۍ جبهه یوازې پرېښودل شوې، خو د ښه ژوند لپاره به د خلکو له حقونو دفاع کوي. د مقاومت جبهې د مشر په باور ښایي طالبان پر هېواد کنټرول ولري، خو دا ډله د افغانانو د ارادې استازیتوب نشي کولی. هغه همداراز یادونه کړې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته خلک له جدي سیاسي، اقتصادي، امنیتي او ټولنیزو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي او په بې صبرۍ د دې ډلې د رژیم پای ته رسېدو په تمه دي. په دې ناسته کې د مسعود د څرګندونو پر بنسټ طالبان د افغانستان د مسلې په اړه د نړۍ د هېوادونو له ستړیا څخه د هېواد د وګړو په ځانګړې توګه د ښځو پر وړاندې د خپلو سختو سیاستونو له پلي کولو لپاره ګټه پورته کوي. مسعود د افغانستان له نورو شخصیتونو او سیاسي ګوندونو غوښتي چې د طالبانو پر ضد سره یو موټی شي او په هېواد کې د یو ټولګډوني حکومت د جوړېدو لپاره زمینه برابره کړي. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف یو ځل بیا ټینګار کړی چې تحریک طالبان پاکستان یا TTP له افغانستانه د دغه هېواد پر ضد خپل بریدونه پلانوي. د پاکستان لومړي وزیر دا څرګندونې د سې شنبې ورځ د دغه هېواد د فدرالي کابینې په غونډه کې کړي دي. شریف زیاته کړې چې له افغانستانه د TTP وسلوالو بریدونو پلانول نور یو پټ راز نه دی. شهباز شریف دا څرګندونې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالت کې د وروستیو بریدونو ته په اشارې کړې دي. څه موده مخکې په بلوچستان ایالت کې د وسلوالو لخوا 23 مسافر په ډزو وژل شوي وو. تر دې مخکې د پاکستان لومړي وزیر له افغانستانه د TTP بریدونو ته په اشارې له افغان طالبانو غوښتي وو چې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې شریف په وار وار په افغانستان کې له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې د رغنده تعامل غوښتنه کړې وه. د طالبانو د پوځ مشر فصیح الدین فطرت بیا د اسلام آباد دا ادعا ردوي او وایي چې هیڅوک د دغې ډلې تر واک لاندې د افغانستان په خاوره کې د تحریک طالبان پاکستان یا TTP وسلوالو لپاره د پناه ځای شتوالی نشي ثابتولی. فطرت چې د چهارشنبې ورځې د دغې ډلې د دفاع وزارت د حساب ورکونې په پروګرام کې خبرې کولې ویلي تحریک طالبان پاکستان په پاکستان کې ښکاره مرکزونه لري او ریغ غذا د دغه هېواد پر ځواکونو بریدونه کوي. ایرانی چارواکي وایي چې پر اسلام آباد د واشنګټن د زیات نفوذ له کبله د تهران د تیلو او برېښنا د پلور پیسې د امریکا لخوا په پاکستان کې کنګل شوي دي. هرش خبري اژانس د چهارشنبې ورځ د زایدان د سوداګرۍ خونې د پلاوي غړي امان الله کهرازي په حواله راپور ورکړی چې د پاکستان پر دولت د امریکا د حاکمیت دروند سیوری د تهران او اسلام آباد ترمنځ د سوداګرۍ د کمښت لامل شوی دی. د زایدان د سوداګرۍ خونې غړي په پاکستان کې د کنګل شویو ایراني پیسو کره اندازه نه ده په ډاګه کړې. د
یا د ایراني چارواکي په وینا د روان هجري لمریز کال له پیل راهیسې د دې دواړو هیوادونو سوداګریز ارزښت 928 میلیونو ډالرو ته رسېدلی. هغه ویلي چې وریجې، پنبه او کنجد له پاکستانه د ایران وارد شوي عمده توکي دي. د یادونه ده چې پاکستان د خپلو سرحدي سیمو د برېښنا د تامین په ځانګړې توګه د چین تر ملاتړ لاندې د ګوادر بندر پرمختیایي پروژو لپاره له تهرانه برېښنا اخلي. قدرمنو لیدونکو، دا زموږ د دې مهال مهم خبرونه. له ملتیا مو مننه.